دا دې شپږ بس دي دا دې اووه بس دي اته بس دي نهه بس دي بس به یې دا ټولې وه سلامونه دوستانو الله دې چې جوړ اوسئ دا هغه ماشومان دي یو څو ورځې مخکې مونږ ورته راغلي دوی سره مونږ مرسته کړې ده نن یو بل مسلمان یو بل ورور یو څه امانت رالېږلی او راغلو چې دوی ته یې هغه امانت وسپارو ګانې دغه چا چې هغه امانت درته رالېږلی بله ورځ مونږ ورته راغلو دغو ټولو مسلمانانو ته خدای پاک دې دغه ورونو سره ډېر ښه وکړي چې هغه ورځ هم راغلی موږ ته یې مرسته راغله دغه د نن هم راغلی دو ورونو ته د خدای پاک سپینې خاورې دې واخلي سره زر دې ورته وګرځي هر چېرې چې اوسېږي دوی دې همیشه خوشحاله لري چې دا د خوارو د یتیمانو د خوارو د غریبو غم خوري د دوی غمه د خدای وخوري خدای دې تاسې هر چېرې اوسېږي تاسو سره د خدای پاک ډېر ښه وکړي چې د موږ له احتیاجي له ټوله بله له سختۍ نه تاسې خبر شو خدای پاک دې ورونه تاسې خوشحاله لرئ ایمان بچیان وکړي څه کې هغه ورځ هر ورځ موږ سره مرسته کړې موږ ته یې مرسته راغله زموږ په کور کې غوړي واړه پیدا شو او نن هم تاسې د خوارو د غریب پوښتنه وکړه تاسې د خدای پاک ډېر خوشحاله لري او د ورور سره دې ډېر ښه اوسي چې دا همیشه د موږ خبر اخلي خدای پاک دې ده سره ډېر ښه وکړي خیر شکرې دوستانو دغه کړکۍ وګورئ ژمی را روان ده دا شیشې نه لري پلاستیک نه لري یعنې په دغه یخه کوټه کې دوی ژوند کوي د دوی پلار بیچاره دغه خرڅوي دا د دوی پلار بیچاره کاروبار ده دا خرڅوي د دغې به څومره عایدات دي څومره آمدن به ولري دغه امانت ورته سپارمه خورې دا دې یو دا دې دوه دا دې درې دا دې څلور دا دې پنځه دا دې شپږ بس دي دا دې اووه بس دي اته بس دي نهه بس دي بس به یې دا ټولې وه خیر سرور هر یو چې موږ سره مرسته کړې خدای پاک دې دا ورونه چې هر چېرې اوسېږي سپینې خاورې دې واخلي او سره زر دې ورته وګرځي خدای دې همیشه همداسې کامیابه لري دوست و دښمن کې د دوی سره جګې او سره ټیټې دې نه وي خدای پاک دې ډېر ښه ورسره وکړي دې ورونو سره چې د موږ دا زمی را روان ده زه په دې زمي کې دا وګوره کوټې مې اشدارې ویستلې او شیشې یې نشته زه په دې بوجې په دې شیانو زه شپې ورځې تېروم ورونه خدای پاک د تاسو سره ډېر ښه وکړي خدای پاک د نه په دې دنیا خوارئ نه د خدای پاک دې دنیا خوارئ دې ورونو سره زه خوشحاله یم چې ما سره دا زمی زما د ځینې لږو لپاره د دوی خبر سي دا بچیان مې له یخه به مړه نه سي خدای پاک دې ډېر ښه در سره وکړي دوستانو دا وه د درده ډکه کورنۍ که هر مسلمان هر ورور غواړي د دوی بیا پوښتنه وکړي دوی ته د یو کاروبار روزګار زمینه برابره کړي زموږ وټساپ ایمو شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري موږ سره اړیکه کیږي تر څو دوی ته یو کاروبار د یو روزګار زمینه برابره کړي دا دوستانو د نن ورځې خپرونه تر څو بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی رب مو سپارم د الله په امان مرجان خدای په امان